د روزې متعلق بعضې داسې مسلې دي چې عوامو کې دا مشهوره ده چې په دې کارونو باندې روزه ماتېږي، حالانکه په هغې کارونو باندې روزې ته هېڅ نقصان نه رسي. نو د هغې نقصان دا وي چې د ده روزه نه ماته شوي او د ده ګمان دا وي چې زما روزه ماته شوه نو بیا خوراک څښاک شروع کړي. نو صحیح روزه په خوراک څښاک سره هسې ماته کړي د لا علمه د وجې نه. نو پکار ده چې دا خبرې وپېژندلی شي چې په کومو څیزونو باندې روزه نه ماتېږي. اوله خبره دا ده چې په الټو باندې روزه نه ماتېږي، قیچ ورته ویلی شي، الټۍ ورته ویلی شي، په دې باندې روزې ته هېڅ نقصان نه رسي. ځکه دا الټۍ چې دا د انسان د وس نه بار وي، سړی بیمار وي یا معده خرابه وي، دې الټۍ وکړي، په دې باندې روزې ته څه نقصان نه رسي. دا د انسان د وس نه بار دی او الله تبارک وتعالی په داسې کارونو انسان نه رانیسي چې د ده د وس نه بار وي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نو په الټو باندې روزه نه ماتېږي. یو صورت پکې داسې دی چې هغه فقهاو ذکر کړی دی، هغه دا دی چې یو سړی قصدن الټۍ وکړي او هغه هم په ډکه خوله باندې، نو هله هغې نه پرې روزه ماتېږي. خو قصدن څوک الټۍ کوي؟ دا یو صورت دی چې ډېر کم پیښېږي چې یو سړی د قصده الټۍ وکړي او هغه هم په ډکه خوله وي، نو هله هغې نه پرې روزه ماتېږي، هسې پرې روزه نه ماتېږي. نو په الټو باندې روزه نه ماتېږي یوه خبره. که هر څومره الټۍ انسان وکړي د روزې ته پرې هېڅ نقصان نه رسي. نو بعضې ملګري داسې چې هغې الټۍ وکړي وایي روزه دې ماته ده، بیا خوراک څښاک شروع کړي، نو سمه دمه روزه یې وماته کړي. دویم دا چې په انجکشن باندې روزه هم نه ماتېږي. برابر خبره ده، کو د رګ انجکشن وي او کو د مټ انجکشن وي، په رګ کې وهلی کېږي، کو هسې په پټو کې وهلی کېږي. په انجکشن باندې روزه نه ماتېږي، کو هر قسمه انجکشن وي چې سړی د بیمارۍ په حالت کې ووخي. دویم دا په ډریپ باندې، ډریپ لګولو باندې هم روزې ته هېڅ نقصان نه رسي. یو سړی بیمار دی، ډریپ یې ولګاو، دی د روزه نه ماتوي، روزې ته د نقصان نه رسي. یو قسمه ډریپ هغه دی چې سړی د طاقت لپاره لګوي، نو په هغې باندې هم روزه نه ماتېږي. خو فقهاو دا ویلي چې صرف مکروه کېږي پرې روزه، چې یو سړی د طاقت دپاره په روزه کې ډریپونه لګوي. نور د بیمارۍ دپاره چې کوم ډریپ ولګولی شي، په دې باندې روزې ته هېڅ نقصان نه رسي. دریم، عوامو کې دا خبره مشهوره ده چې په سترګو کې دوایي اچول په دې سره روزه ماتېږي. نو سترګې د یو انسان خوږ دي، د روزې په حالت کې د پکې دوایي واچوله، په دې سره روزې ته هېڅ نقصان نه رسي. روزې ته په دې سره هېڅ نقصان نه رسي. یو سړي په پوزه کې دوایي واچوله او هغې مرۍ ته ورسېده، په دې سره روزه ماتېږي. یا په غوږ کې واچوله او د غوږ پردۍ سوری وه، نو هغې سره هم روزه بیا ماتېږي. خو د سترګو په دوایي اچولو سره روزې ته هېڅ نقصان نه رسي. دارنګې خوشبو بویول، په دې سره هم روزې ته نقصان نه رسي. دارنګې وینه ورکول چاله، په دې سره هم روزې ته هېڅ نقصان نه رسي. یو سړی په روزه کې د وینې چاله ورکړه، روزې باندې د ده هېڅ اثر نه پرېوځي. دارنګې یو سړی په حالت د روزه کې و، روزه یې نیولې وه او دی د ورځې اوده شو او په خوب کې ورته شیطان راغی او ده ته احتلام وشو، نو په دې سره هم د ده روزې ته هېڅ نقصان نه رسي. دومره کرلې خبره ده چې کله دی غسل کوي، نو دی به په غسل کې د روزې په حالت کې غرغړه نه کوي. غرغړه دې نه کوي، خولې ته به اوبه اچوي، پوزې ته به اوبه اچوي، خو غرغړه به د روزې په حالت کې نه کوي. نور په دې سره روزې ته هېڅ نقصان نه رسي. دارنګې ښځه او خاوند دي، نو هغې د یو بل سره مینه او محبت کوي، ښکلول را ښکلول کوي د روزې په حالت کې، په دې سره هم روزې ته هېڅ نقصان نه رسي. خو چې د نور کار نه ځان ساتي، په دې سره روزې ته هېڅ نقصان نه رسیږي. نو دا بعضې خبرې داسې وي چې په دې سره روزه نه ماتېږي، روزه نه خرابېږي. خو بعضې کسان د خپلې لاعلمۍ د وجې نه چې علم ورته نه او داسې کارونه ترېنه وشي، نو هغه وایي زما روزه خرابه شوې ده او خوراک څښاک شروع کړي. نو دا پیغام مخکې تاسو د ډېرو ملګرو سره شریک کړئ، د دې وجې نه چې زموږ د مسلمانانو وروڼو روزې خرابې نه شي، چې روزه کې د ده څه نقصان نه وي راغلی او دی د خپله لاسه روزه خرابه کړي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق